الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیزه پر خبره رسیدلې و چې عمر بن الخطاب کله امیر المؤمنین شو، نو هغه ډېر پریشان شو ځکه لوی مسؤلیت ورته متوجه شو. د خلکو د عقیدې غم سره خالد بن ولید معزول کې ابو عبیده بن جراح د مجاهدینو قائد او امیر وټاکلو چې خلکو عقیده ختم شي. خالد دی او خالد د نیل درې بل خطو لګلو. حجر اسود نه متوجه شو او شجره الرضوان هغه د بیخ وستا چې د خلکو عقیده ورانه نشي. یو ورځ خلک راجمع شي په یوځای کې منځونه کول، صخره دی ور باندې وکي چې دا سبب د هلاکت دی. دا کار تاسو مکوئ. تستر علاقه کې د دانیل قبر وروته علیه الصلاۃ والسلام هغه لپاره به ډېر لس قبرونه جوړ کړو او د بګي سورک کې د بدعت ډېر سخت دشمنو ډېر به بدراتلو ورانه به بد به غنلو. د علم د قران او د رسول الله وقار بزړه کې او د خلکو په دماغ کې به دا خبر وردننه کوله چې انسانانو د قران ډېر عظمت ساتي. کله کله به ملګرو له دوی ویل شي رب مو یو دی، قران مو یو دی، کعبه مو یو او نبی مو یو، د اختلافات ولې راځي؟ به وجه دا چې داخله په قران باندې پويږي نه. ابن عباس صاحب دا جواب وکي. خپل والین له دا خبر وکړه چې د منځونو صحت درسواله وکي ځکه چې ټول دین په دې باندې بنا دی. وسعد رضی الله باندې چې ترزونه وکړه به هغه سړی له خیره وکړه، هغه سړی الله فتنه کې واقع کوی شلو. او صحابي فرمایي چې كنت سمعت نشيج عمر، ما بد عمر شړه اوریدله. درې سفروسا یو سړی په منځ باندې ولر دی، کله پوزي ګوتی وی، کله یو ځای کله بل ځای کې وی، د سړی شرطه الله له برابر وي، د ظاهري اندامونو برابر وي، لیکن دا برابر دي زګر ور دي. یو دوه کسانو مسجد نبوي کې خبرې کولې، ان لره طلب کړو ارمان چې ملمانه یې کملمانه نه وي، د څه میوالي و چې ساسو د اندامونو درد کړي وي. د رسول الله جمعات او بیځه خبرې د عتیقې باره کې د شو پروګرام برابر کې چې کومه د بیبي وا شدت د منځنه پاتش د تر کده ترو مسله تر سلوخت پورې دغه تشریح شو او د خلکو ډیره مننه وکړه د تمیم داری او د ابي ابن كعب. درې تلقونه د بدري واقع کړل، لیکن رسې به ارمان کولو. ابن قیم په غاصه الاحفان او سنن اسماعیلی کې دغه ارمان ذکر کړي او د دې پورې ځړه مسله وا. سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب د انسانو چې بازار کې هغه خپل یو دسته لرله چې ترسو په دې بازار کې خلک غلط شي نه خرڅ نه کی او نه غلط حرکتونه وکي. امر بالمعروف و نهي عن المنکر به کو چې کوم شی په شرط د جواز دغه باره کې ورکړي و چې خرڅ کړي شي غي خرڅول او چې نه هغه به منع کولو او اعلام به کو چې انسانانو هغه سړی د بازار لره وځي چې هغه بسود باندې ګور ډېر خپوي یا چې به سود کې گیر نشي او دکانداری بنه کې، مگر هغه انسان چې هغه په دین د اسلام کې قران او سنت کې فقاهت معلومات او چتواله لري، ترسو پورې دا حلال د حرام او سود او غیر سود د ټول سره جدا کی. یو ملګری فرمای و عمر بن خطاب ما وکړو چې دا غسره جامه و په دې جامه کې تقریبا 13 پیوندونه و یو پیوند سرمنی دوره و سره و چې به غلط شي نه خرڅول هغه منع کول. یو سره سره بازار کې مخامش کله چې دی یو بل سره دا پیسې بدل کړي نو ورته وی ویلې چې تا خو زما مال واخصو، خو زما مال چې راځي انستان مال ما واخصو، خو د زما مال چې راځي هغه غلام مازیګر راوړي به درکم. لکه اوس اکثر صرافان دا خبره کوي، یو خو ډالری به تور مثال یو خو افغاني اگر که جن جدا دي زیتواله وشي سم منعت بني، لیکن وس به وکی وې سبا یا مازیګر زما مال راځي به بس دا تعالی درکم. نو عمر رضی الله عنه دا سړی ونی ودا خو سود دي، دا نه روا عمل دی. کزما تا کاتم دو که ار مسلم د څومره مان نقد به دې سره به کو چې کړه غنور راغ به سره په وخت کې ګورو. حتی تر دې چې یو سړی سره د څه مسله برابر کړه د خرید او د فروخ، هغه سړی سره مال نه وې کور کې مې زه کور نه روزم هغه مال راوړم. تعالی عمر بن الخطاب ورته ویل چې دا قطن نشي کېدلې، دواړه مالونه په دې کې حاضر کړی شي، دغه نه بروسه کدا جنس بدلې مې به یو بل سره تبادله وکړي شي. کور لتل هغه سود غنل نو سباله او مازګر راتل دا خو سود په طریقې او لا سره د بازار اهتمام عمر بن الخطاب کولو ترسو پر داخله بسود او بدې شي کې واقع نشي. یو ورځ بازار لرو ته جګوري پر بازار کې اخو د خلک د خرڅون کوي، یعنی د شي انسانان نو شغه د ډیر اوچت نسب والا خلک و نو مهاجر او انصار او داخله کې راجم کړو تقریر ورته وکي
چنن زبدي بازار کې ګورم هغه خلک هغه په دې غدوی باندې نشي پیسې اخلو خرڅي سوداګانې اخلو خرڅي تاسو څنګه پرې کورونه کې قلار نشي نن تاسو بدیله محتاج شي سبب سو زنانه مرته محتاج شي د تجارت خو دویم سلطنت ته بلکې خپل میدان لروزي او د خرید او فروخت شروع کړي په ځای دی باندې تاسو بل چاره ملاس نیولې او د ورته ویلې وې دا سره سره سپین سره بازار نه راوريږي نه چې باران دې دا برو وريږي رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام وی چې وسړې پړې او تبر پیدا کی او د غرن لری وروړي په دې بازار کې خرج کی دا ډیر بهتر دی په نسبت سره دی چې بل چاره لاس ونیسي کې دې شغه تر درکو کې دې شي درې نه کی نو عمر رضی الله د تجارت په طرف باندې خلک ترغیب کړه او رسول الله فرمایي چې کوم شړې په تجارت کې وبدي کې رښتونه وي په ورځ قیامت باندې چې انسان الله د انبيو په صف کې روشت کی د څومره اوچت عظمت او منقبت یو شپه ویلا په سفر باندې روانو د شپې باندې خپل رعایت حفاظت وکاو د ورځې په هغه وخت کې دومره دوکې مو کې نه وجه دا و چې اسلامي خلافت خو د شپې په خلکو غلط لاسونه خلکو وړاندې کول عبدالرحمن ابن عوف رضوان سره واخص شګوري په یوځای کې قافله پرته را نو ورته وی ویلې ورازه په دې کې به تهجد قیام الليل هم کوی دي ملګرو حفاظت بم کو دي له وسویل شي امیر المؤمنین او والی خلیفہ چې د شپې د خپل رعایت حفاظت کې په هغه باندې ګرځي د غیر پر څوکۍ پیرا په دې کې ماشوم بشاړه نو عمر ابن الخطاب راغی ورته ویل دي مور لشه اتق الله ذلنا ویریګا دي ماشوم لپاره ورکا د زنانه ایسونه ویلي په مرور د زمانه سره به وژړل نو به ورته د خبر وکړه چې دریم کړه ترغه ورته ویل الله نه اخر ویریګا دي ماشوم بارکه غره اوچته شو وی ویلي ودا شوده مې ور باندې بند کړی دي او ډوړی خورینه زګه دا شاړي عمر ابن الخطاب ورته ویل چې دا ولی وی وجه دار چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب د شو فرمان صادر کړی دی چې بیت المال کې به د هغه ماشوم تنخواه مقرري چې هغه د شودون شلیدلې او دا ما په دې مناسبت باندې شوده په منع کړی چې د تنخواه حواله کوم د ساعت یو تحفر پر راغلی چې دا سبا موږ لراکی ورسوم عمر باندې سبا تقریبا د شپږ میاشتې راغی سبا شکل مونږ کولو د سار بلې مانځ کې دومره زیات وشړل چې هغه کرتم ته بنش د الله نړۍ ایرودونکو انسان عمر ابن الخطاب لکه څنګه چې سقدری زو د قشن به د الله نه يرم ډیره کوله نرم انسان مو اعلان وکي شرطو د فوج لوي ویلي فورسلا هر هغه ماشوم چې هغه په اسلام کې پیدا شوی دی برابر خبره چې هغه شو دخوري او کنه خوري په بیت المال کې دغه لپاره تنخواه شروع او دومره شړې وکړه چې زما د وجنه په خډيرو مېندو دا بچي ځای کړي هغه به د توعام وصل لرلنه او په یوه به ځړ کېدو او دا کوم فرمان چې ما صادر کړی دی د وجنه هغه به دا په یوه نشلولیو نو ایستا دا اعلان وکي چې کوم ماشوم په اسلام کې پیدا شوی دی برابر خبره ده چې هغه شو د خوري او کنه خوري بیت المال کې دغه تنخواه او امور له ورته ویلي چې سبا تاسو دا ماشوم راولي تر څو در پر منګه بدی بیت المال کې تنخواه مقرر کړ دلته دومره ایریدون کې انسان یو شپه رزم سره یو خادم واخصو اسلام په نامه چې ګوري په وجه کې اور دی بلیږي یو زنانه د اور بلی دوه ماشومان په دی خوا کې نسته او سخت جاړي عمر ابن الخطاب راغی اې دې زنانه نه پښتنه وکړه چې دا وجه سره هغه ویل چې موږ ډېر فقیرانو غریبانو زموږ سره چې نشته د امیر المؤمنین په طرف باندې رواني خوشبر باندې رااله دي کې اسدا ماشومان چې دوکا ور کومه تیګ وغیرہ می اشوري دی غیله جوش ور کوم چې دوی د شي ګمانو کې چې دا ډوړې ترکاری را پندې شړا شړا کې به یې صدا ودی دا خبره شکل واوریدا او د زنانه ته سیم ویلي چې زمونږ د عمر په مابین کې الله دی وی ویل د خیر وینا کوا بیت المال لراغه او په دې مقام کې واځه را واخصه او ورو د بوجيره په شکل دي اسلام ورته ویل زی په شاکوم عمر رضی الله عنه غوسم شو چې په ورځ قیامت به اسمره پیټ ته په شاکول شي نه چې نشه کولې پرې په خپل په شاکم امیر المؤمنین دی والد حکمران دی لیکن د بوجيله دی وګور کړو ریوړل وې دې کې امتحان سره راوړو او په هغه مقام کې په خپل هغه شی برابر کې خوراکا چې د وخت اغواز دی او وړو سحلوا وغیرہ دته برابر کړو دي ماشومان لوړان نکړه وی شکل زادي ماشومان لوړان دغه سجدات کې نو تشهود په حال کې دی اسلام ورته ویل خادمه چې زما ته خوري کارونه نورم دي دی ماشوم لو دی ماشومان لمنګ د ډوډۍ تنظیم برابر کې چې خپل کارونه وکوي نه وېزما په خلافت کې داخلك دی بے خوبي جړولې و او ډیر به خوبشي و د وجه جړاو دل وګینا نن زدا ګورما چې کله دا په مړه خېټه باندې ود شو لغینه بورسو زه حرکت کوم وې تشهود کې رسناستو
د مور چې ګره د ډوډۍ د ماشومان لور کړی خوراک وکړي نو د دیو چې کله د اخیټه مړه شو وې ایسه یو بل سره د ماشومان پهلوانی شروع کړه دغه وګي و جړاګانې کړې وې چې کله دوی دا پهلوانی شروع کړه ستړي شو په دې وخت کې دا ود شو دغه نور سبه عمر بن خطاب روان شو او به د مور لوي ویلي چې سبب بیت المال راشه په هغه وخت کې بساره فرمنګ ډیر شي نور مقرر کو د شریعت په کتابونو کې دا راځي عمر بن خطاب شکر دا پوکي کول د دې وره لې پوکي ورکو هغه ګرد براتلو د مبارکه ګیره کې باندې وتلو د څه ونه ګڼل چې لکه زی والی حکمران دیګ اسما څا یوسف ورته وکی یوسف په لار باندې روان دي چې ګوري په یوځای کې خیمه ده دنه دی مریض आवाज او بار سړی ناشتي درې سړی لوري شي وجه سره هغه ورته ویری رحمک الله الله دې پتا باندې رحم وکي اے فلان خپل لار وها د شي معلومات نه نوښ د امیر المؤمنین دي سره خلکو مریضان سره عمر بن خطاب ویل بهم که څه مشکل ان شاء الله زی پورا کولای شم غیر پر حاضرم وې موږ په سفر باندې روانو د امیر المؤمنین خو لراتلو چې څه عطایات وحپیتی وصول کو لیکن په کدا شو چې په دې منځ کې په دې لار کې اجماع زنانه حملو او د غید زګیدو مسله رااله نو په دې کې ما خیمه واله او هغه دنه په تکلیف حالات کړي عمر رضی الله راغه کورلا ام کلثوم بنت علی چې دا د علی رضی الله لرو د عمر بن خطاب به ورسره زمانه کې جوړیږي به تاریخ به ذکر شي ورته ویلې چې ته چرته ثواب نه ګټي ولنه ورازه سې مسلمان خور دا واغه د قشند اولاد د حمل له درد په حالات کې را دغه خدمت وکړه اغه لوازم شوینه راواخص ټوټي تیل وغیرہ خوراکي او عمر رضی الله دا زنانه د خپل وردن نکړه خیمېلا او د باندې خوراکه په خپل برابر کړه چې کله برابر کړه غیله आवाज وکړي چې راشه د مریض وردن نه کا او د خاون له دا خبرو کو چې تم ته خوراک وکړه ټول شپتم به خو بشوي وې پاندې کې د زنانه ام کلثوم आवाज وکړي چې یا امیر المؤمنین د خپل رول د زیره ورکړه هغه بچي وش وې دا خبره شکل دي شلی واردن یو دم هغه باندې روب راغی وتکتیدو ځکه عمر رضی الله عنه باروبه انسانو چې دا خو امیر المؤمنین باندې خدمت لراغلی نو عمر بن خطاب ورمانه आवाज وکړي چې تعال راشه یریګه ما ز امیر المؤمنین عمر بن خطاب هم د الله درزار پر سره خدمت ما کړې دي او سبا راشه بیت المال سره پر بس تحایف وغیرہ د درکو یو شپه په لار باندې روانو د مدینه پرې کوڅو کې یو غلام مسرو يرفع پنامه ستړي شو دیوال لډړ واله چې په دې کور کې وسنانه د قشن دیغي لور ده د مور د لور لوي ویلې چې یا فلان او چته شه دې شودو کې اوبو چې تر څو بازار کې منګه ځای ته ګټل سره راوړو هغه ورته आवाज وکړي چې دا کار خو ناروا دی امیر المؤمنین عمر بن خطاب نه منع کړی دی وې په دې وخت کې عمر بن خطاب زموږ نه څه خبره دی عمر به کوم ځای کې ناست دا کار ته وکړي ورته وشي موري وېزه هغه زنانه نه يم چې د عمر بن خطاب سره مخامخ شم دغه یو خبره کوم چې کله بیزان لشم بل هغه سره چې موږ مخامخ شو دی موږ له اعلان کړی چې دا شی حرام دی نن که هغه دلته موجود نه موږ دا هغه فرمان د وجنه دا شی حرام ګڼو دله موږ تیار نه یو يرفع خپل غلام له ویل وداسه پناخه کا چې کله پناخه کې سبق خپل ځامن ټول لا جمع کړه عبدالرحمن عبد الله عاصم وی ویلې وې دې کور کې ډېر دیندار سنانه ده د الله نړۍ یریدون کې د افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت حدیث کې مرضی بهترین ایماندار چې ته په کوم ځای کې وي د شاقده بلري چې الله ما سره ده زما اراده ودل نشته عمر رضی الله عنه ودل اراده لرله وجدا و چړي تکالیف او ډیر مصیبتونه او ډیر ذمہواري دغه په غاړه وي ته ډیر ودونه چې کوي هغه انسان کې چې هغه بالکل بیغمه پروت دی خوبونه یو د یو قرار خپل خواهشات پوره کوله پتا سو کې چې کم یو اراده له واده لري زه په دې زنانه تاسو جرګه کوم چې خیرونه الله سم دې کول اراده نه کی عبدالرحمن ویل اسما ضرورت نشته واده مشته عبد الله ویل اسما ضرورت نشته واده مشته عاصم ویل اسما ضرورت شته نو عمر بن خطاب په خلکو باندې جرګه وکړه او هغه جری د خپل بشیر وکړه چې انګور شول د غیر لپاره افتخار د عمر صلی الله علیه وسلم لپاره ګټه شو د دین الله رب عزت به زنانه ماشومه پیدا کړه هغه به عبدالعزيز د پنیکا باندې ور کړه داغه نو ورسره به بچي پیدا شو عمر بن عبدالعزيز د عمر بن خطاب نو سید د لور د خوانه څومره وشت خیرونه به الله به کې خودل پنځم خلیفہ ری د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم تحقیق لیکلی وی ډیر مولین منګه ګورو چې هغه بچي نه احل لې او ډیر عوام ګورو چې هغه بچي احلدار دي دا وجه سره وی وجه دا چې ومه صدې پوری د دې سړی د ګناه اثر پرې بچي باندې پریوځي د مولانو کې باطنی مرزونه دي حسدونه کینی بغزونه او د عوام کې دین د خدمت ډېری اراده او جذبه دي اې دی وجنه الله داغه اثر داغه په بچی کې کی
نو به څومره وخت وروسته پنځم خلیفہ عمر بن عبد العزيز الله رب العزت دغه نه جوړ کې اوچت مقام منقبت ورکی دا ځان له انتخاب کړ د عمر رضی الله عنه کېرتوبو یو شپه بلار باندې روان دي یو زنانه د خپل خاوند صفاتونه او تعزیه بیانې چې زما خاوند په شان د سپګمې د کنه راکاره شو کله ورکه ارمان کده الله نه ير نه ما بشرته بد اخلاقی نه کړي وې د شکل دا شیرونه واره د متصل روان شو د خپل لور خواله د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها دروازه ټک ټک راغی وڅو کې عمر لار به دی وخت څنګه رالی وې د مسلې پوښتنه لا وې دا پوښتنه زما څنګه کوي وې دا ډیره ضروری ده ورته وی ویل چې خاوند د کجنو چې دقیقه تقریبا څومره گزاره دا کولې شي وې څلور میاشت د څلور میاشتې ورسته به د زنانه په دماغ باندې ابلیس خواري کوي ګډ وډي کوي یو سوچوبل به ورواچ نو عمر ابن الخطاب په خپل قانون کې دا ولیکل وی ویل چې کم سړی جهاد نشي ابل شلال د څلور میاشتې په اندازه باندې اجازه شي دغه نه اضافه نشته کوي یو باقي کې د زنانه نه پقه به پری دی دویم د زنانه اجازه به شرط او قدم نه نبی د خپل خزه طلاق کی دا پرمان به کې صادر کی د دین ورسره د شپې بری کوڅو کې روان دي یو زنانه دغه شیرونه ویلې و ارمان چې لار و شراب ولا یا نصر بن حجاج لا لیکن د الله نه یره د څه کدی لوړاندې کېګم نه سبه پښتنو کړو د نصر بن حجاج څوک دی خلق ورته کې پلانې وره ولې چې کله راوسنو دا په مدینه کې اوسېدو جوړی یو کېستا حسین الکو وختي پر خودلی و د بنو سلمان قبیلینو متصل امر ور باندې کې چې دا وخت ورته وخره خلک فتنه کېچ اغه نور حسن پیدا کی به ورته پټګیا ور پسر کی نور حسن پیدا کی اخر فرمان صادر کې ودا معسكر ورګي چې الته مرګري د تربيته کی څنګه دا زنانه چې کله دین خبره شوله نو عمر رضی الله عنه شیرونه راولې غره پای کې تقوا خبره کړو جسمه دې خبرو سره څه زماره مقصد نه بلکې زه متقی زنانه يم عمر رضی الله عنه انتهاجیت وشل په خط لیدلو باندې نصر بن حجاج ته خطر اول چې امیر المؤمنین زه ته وشرم ولم دا خپل حسن مال دومره مشکل جوړ کې زه خو نه بد اخلاقم نه بل مال اجازه وکړي چې بیرته زرا شم د مدینه منورې د علاقې له هغه ورته ویل عمر رضی الله عنه وېزماره په ذات الله باندې قسمي چې ترسو پر اسما حکومت هغه په دې ځکه چې تزمانه راتل نه شي عمل ته وشي چې تربيت د عملګری وکړي یو شپه نه نه راځم شوی په خپل مابین کې دا خبره کول چې مدینه منوره کې د چا مخ ډیر کې استري چا د یو ځای یادو چا بل لیکن د ټولو اتفاق په دې خبره باندې راغی چې ابو زویب دا د نصر بن حجاج د ترزو ډیر حسین خلق و نو سبي اغرو وختو چې ګور ډیر حسین الک دی هغه معسكر لولېګو ویتل د مشره پات کې دی نش یعنی د عمر بن الخطاب مسله دا و چې په کوم ځای کې و فتنه جوړې ده نو د فتنې مخ نه ولا د دې وجنه د سفیان ثوری باره کې دا خبره ده ویغه او حمام کې لامبل یو کشترو بیګیر الک په غلار باندې تیرېدون وی ویل چې وی باسي اسمانه و بس لری کې دا چې فتنه کې واقع نشي حتی تر دې زکوان دا خبره لیکره ده وې کزما سره شرط اوي زنانه په کوټه کې پاتې شي زه په ځامن دومره یریګم نه لکه یو بیګری او کشر الک چې ما سره پاتې شي وجدا چې د سره دو شیطانان دي په خلاف د زنانه دغه سره یو امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل داغه درس به سره راتلو خوري ځان سره راوسو پښتنه ته وکړه وسوي بدل سکی وې دا مې خوري دي وې مال خو معلومات چې د خور زوی د داخلي بچي غوندري خو صبر نه ولي کرازي به جدا دي راشي دا ولي وې د درس دا ټول ملګری بستا باره کې غلط نظریه جوړه کی چې او هو دا خو لا پلانې سره د دم د ځان سره د شي حرکتونه کوي په لبم فتنه کې ځان وګرځنو نو خلبم فتنه کې تور واچوي ایو په رسول الله صلی الله علیه الصلاه والسلام پاره کو چر لکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې ورسره کې دا سړی نبی کریم علیه الصلاه والسلام زموږ سره تربیته کوي وجه دا چې دلته فتنې دي زیاتري په نسبت سره د نور فتنو لا د دې وجنه امام صاحب رحمه الله د علماونو دا مستقل لیکل کړی دي چې تاسو مکه نه د بادشاہانو د مالدارانو د زمانو سره ذکر دی حکم به نه پښان د حکم د زنانه و دی نو عمر بن الخطاب په خپل دوه فرمانونو کې من او تاسو له داسې انسان جوړ کړ چې کوم ځکه د وشینه فتنه جوړیږي دغه مخنه ولې دغه ځنه کوچ کول پکار دی عمر بن الخطاب کې عجیب عادت دامو چې کله به وسړي دیندار او د دین خدمت به کو دغه وقار او عظمت به لکه ساتلو د څه بینه کو چې دا مجاهد خزان لري دا کداې د خزان لا یو سړی هغه په خپل وخت باندې کار کوي خدمت لیکن خوراک نه ورکو عمر رضی الله بشره سخت دوری پر سړي باندې والو سوالي کار په زیات کې او خرچه کما زیات خوراکونه ورکا یو ورځ ملګرو لوي ویلي یره یو میانو له مزړه شوی دی بازار کې نه و
یو غلام چې کله دا خبر واورید نو د بیت المال یو کې راواقص په دې باندې روان شو ډېر لري مسله وکي یو دوه بچي مې نه راوړل چې کله راوړل وي دا وګه خلشي و منزلې عمر ابن الخطاب چې په دې باندې نظر ورغی چې او هو اسما د خېټه اسما د خواهش ته وجنا د بیت المال د وکه لاړه او ډیر وګن مسل پېښوي خلشي د وسی مینځ دا خو دې تکلیف دی و اسما په زاد الله باندې قسم یې سبد مې نه بالکل خلم ورنه راوړل ګوتې ورنه راوړل سبب دا پښتنه رب العالمین زمانہ کوي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ملګری عبد الله ابن حذافه صحابي هغه هرقل بادشاہ دی ونیو د رسول الله ملګرو بارک اسلام تحقیق سره کوم خلک دي وی چې کله داونه ورته وي تنصر نصرانی شه لور بندر کوم مې حکومت بندر کوم هغه دا قطن کې دینش ویني چې کېږي نه ملګرو لوي قید دی واچوي وګیا کوي حتی خنجر وغیرہ دا کو کې مرولان دکړي نو عبد الله اغیل وچ هیڅ التفاتونه کې ورته ویل سبب ودا مال شرع جایز کړی په منی ستوره څوک چې محتاج ده استعمال ولې شي خو لیکن د دې وجنه ما دا ونه کړ چې استاد رب ما باندې خنش ته رسول الله دشمنی ملګرو لوي ودا باندې ډز وکي خطا په دې لاسونو کو باندې ولیدا چې وډرش وې په دې کو لاسونو باندې زخمی کې وی وشتو چې د بادشاہ د هرقل مخې له راوړلو په وینو باندې لټ پته ورته ویل د خپل دین نه واوړل دا قطن زاوړم نه زنانه سره واچولې وېدا رب العالمین په سجده باندې پروت سبب چې زنانه را لې په صورت حالو وېزمنګ په ذات الله باندې قسم چې کله موږ د کوټې له وردن نشو یو دا رب العالمین په سجده باندې پروت دی او شاړي وېم د شه وې آو وېدا برابرۍ کې نو یو کړی دی ورته پور باندې تک سور کې حتی تر دې پورې چې مشه تک سور ور وګرځیدو یو صحابي راواخ شو دې له ورو غرزو چې مشه شین د داغه نه جوړ دومره لوی سلمونه عبد الله ابن حذافه الصحابي رسول الله وکړي لاړې هرقل بچا ولې سړې وس نرميږي ویول دي وشړل دوه علماء لیکلي دی یو دا چې دا کم سړې مخ ته ورو غرزو سمو د په دنیا کې مقابله وا چې ته مخ کې الله لږه کزا وس کما ته ور غرزي یو سکند 2 سکند 3 سکند خو زما مخ کې الله لاړو په دې باندې شړا راشه کاش مخ کې زو غرزي درې و ورلا یو ورته ویلي چې کاش کې د عبد الله ابن حذافه دا یو نفس نه وي یو نفس تاسو زولې به جوړې دي به تاسو زولې به جوړې دي تر سره پولیس ما نفس نه وي د الله په دې باندې قرباني شوی وي هرقل بچاو رشد څه مسخ دریش خلک دي وېزه به تا پریدم خو په دې شرط باندې چې زما تندې به تخولې وی بالکل زبې خپل کم خو لیکن شرط بدای چې زما دا ټول اسیره ملګری به پرې دي هغه وی سیدا دې تندې ویلاړ ورته خپل مرتنه کې هغه ټول اسیران را خوش کړه عمر ابن خطاب خپل شورا ګر چا پیره کینه ول ودا واقع چا بیان کړه عبد الله بن حذافه له تی مستشریکا وېدا چې کله ودر دستورونه وکیلاړ وی یا امیر المؤمنین زماره په الله باندې قسم چې د خپل ځان په خاطر باندې ما دا کار نه دی کړی چې زره بادشاہ تندې خپل کم او هغه کم تری عجز او سوال حکم حق نشینی بلکې دا مې دې ملګرو په خاطر باندې ورل موتن دې مرته خپل کړي او نور کا تاسو ما ملامت کړي کار څه عمر رضی الله عنه شکل دې حالات ولیدا اېدا د خدمت د مسلمانانو او اسیرانو مجاهدینو لپاره ولیدا دستورونه دغه مخکلاړي ملګرو له ویلې چې لازم دی په هر مسلمان باندې چې بدیږي کې ناشي چې هغه د عبد الله ابن حذافه تندې خپل کې اول د ټول راجک شو په خپل د عبد الله ابن حذافه تندې خپل کې دستورونه ډېر انتیجه ته وکلاړي دغه نور څه به بل ملګری به بل ملګری به بل ملګری به بل تر دې پر چې ټول ملګری بدیږي کې فارغ شو نور روان چرشه پرز باندې ان شاء الله د عمر رضی الله هغه نظامی تمرینات چې دا کړه امیر المؤمنین شو او قومندان شنو په کومه طریقه باندې د مجاهدینو تشکیل او دشمن له ضربه ورکوله الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین